د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه صدقه جاریه. آیا خبر یا څوارلسوه کاله وروسته هم د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه په نامه په مدینه منوره کې ځمکې شته چې د الله تعالی لپاره وقف دي او د سعودي عربستان په بانکونو د عثمان بن عفان په نوم اکاونټ او حساب هم شته دی. کیسه داسې ده چې د مسلمانانو له هجرت وروسته په مدینه منوره کې د ټولو لویو څاګانو اوبو مخ پر کمیدو شوې، خو یوه ډېره لویه څا چې د بئر رومه په نوم مشهوره وه د اوبو د لږوالي له بحرانه خوندي وه، خو دا څا د یو یهودي وه چې د څا هر غړپ اوبه یې په بیه خرڅولې. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ورغی تر څو له یهودي څخه دا څا واخلي، خو یهودي د څا خرڅولو ته تیار نه شو. بیا امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته د نیمې څا د اخیستلو وړاندیز وکړ. په دې سره یهودي قانع شو او نیمه څا یې ورباندې خرڅه کړه. په دې ترتیب د څا اوبه یوه ورځ د یهودي وې او بله ورځ به د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وې. یهودي ډېر خوښ و چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غوندې تکړه تاجر ورسره شریک شو. اوس به یې اوبه نور هم ښه قیمت پیدا کړي، خو په درېیمه ورځ ورته معلومه شوه چې د ده اوبو اخیستونکي خلک ټول په هغه ورځ اوبو وړلو ته راځي چې د څا نوبت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وې، ځکه چې هغه خپلې اوبه د الله تعالی لپاره وقف کړې وې او خلکو په وړیا توګه وړلې. یهودي چې پوه شو نو له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه یې وغوښتل تر څو مکمله څا واخلي. د 100,000 درهمو په مقابل کې یې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته مکمله څا وسپارله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د څا ټولې اوبه د الله تعالی لپاره وقف کړې. ویل کېږي چې یو وخت کوم صحابي وغوښتل چې دا څا واخلي. له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه څخه یې وغوښتل چې 2 برابره قیمت به درکړم، دا څا راباندې خرڅه کړه. خو امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل نه، تر دې قیمته یې له ما څخه غواړي. صحابي ورته وویل 3 برابره قیمت یې واخله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل نه، تر دې هم قیمته. هغه صحابي آخر تر 9 برابره قیمته پورې تیار شو، خو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بیا هم ونه منله. هغه صحابي رضی الله عنه ورته وویل تر دې قیمت پورته به یې هیڅوک درنه وانخلي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ما ته مې رب جل جلاله د نیکي 10 برابره بدله راکوي. آیا دا لږ څه دی؟ د دغه څا شاوخوا کرار باغونه جوړ شول، په سلګونو ونې یې اوبه کولې او د حاصلاتو روپۍ یې پر یتیمانو او مسکینانو ویشل کېدې. هر حکومت د دغه وقف خاص خیال وساته. په خاص ډول عثماني دولت دغه وقف ته نور هم انکشاف ورکړ. په دغه روپیو یې نور جایدادونه او باغونه هم واخیستل او له هغه را په دې خوا د سعودي حکومت هم دغه وقف ته لا زیاته پراختیا ورکړه. ویل کېږي تر اوسه تر 1500 زیاتې د خرما ونې لري او د حاصلاتو نیمایي یې په مسکینانو او یتیمانو ویشي او نورې نیمایي یې په سعودي بانک کې جمع کوي تر څو په نورو خیریه کارونو کې ورنه ګټه واخلي. د امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه له وقف شویو مالونو څخه د زکات او صدقاتو له ورکولو سره په بانک کې دومره شتمني موجوده ده چې څه موده وړاندې یې د مدینې منورې په مرکزي او سنټرال ایریا کې د یو لوی مارکیټ لپاره ځمکه واخیستله. یو لوی مارکیټ یې پرې جوړ کړ چې تقریبا د کال 50 میلیون ریاله عاید لري چې عاید به یې پر بېوزلو او یتیمانو ویشل کیږي.
په سعودي بانک کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نوم ډیره زیاته شتمني پرته ده او د تعجب ځای خو دا دی چې دا ټوټه ځمکه او ودانۍ په ښاروالۍ کې رسما د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نوم رسمي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي بېشکه صدقه او خیرات له صدقه کوونکو د قبرونو ګرمي ختموي او د قیامت په ورځ به مؤمن د خپلې صدقې سوري ته ناست وي. همدا شان په حدیث شریف کې راغلی که بنده د یوې ټوټې ډوډۍ صدقه ورکړي الله تعالی ته دغه ډوډۍ تر غره هم لوی قدر لري خو چې اخلاص پکې وي. په حدیث شریف کې راغلی د دوزخ څخه ځانونه وژغورئ اگر که د خرما په یوې دانې سره وي. په حدیث شریف کې راغلی د الله تعالی څخه د صدقې په ذریعه روزي وغواړئ یعنې تاسو صدقه کوئ او د صدقه له برکته به مو په روزي کې زیاتوالی راځي. همدا شان په حدیث شریف کې راغلی دی الله تعالی ته هغه بندګان ډېر خوښ دي چې د نورو خلکو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره یې ځانونه وقف کړي دي.